د لوګر ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې اړوند د تخنیکي او مسلکي ښوونځي زده کوونکو په خپل فکر او نوښت ګڼ شمېر برېښنایي او تخنیکي وسایل جوړ کړي. دا زده کوونکي وایي چې یاد تخنیکي او برېښنایي وسایل یې په خپل شخصي لګښت جوړ کړي او که ملاتړ او لاسنیوی وشي له دې به هم ښه منظم معیاري او د اړتیا وړ وسایل جوړ کړي. دغو زده کوونکو د جوړو شویو وسایلو له ډلې یوه برېښنایي بخاري جوړه کړې. په دې بخاري یې 200 افغانۍ مصرف کړی او په بازار کې ارزښت تر 2000 افغانیو رسیږي. نه بخاری را ما جور کردیم که از مواد اولیه است، از پیپ روغن است. این را تکمیل کردیم که قیمتش به 200 افغانی جور شده، در بازار به 2000 افغانی فروش شد. به ما مواد اولیه داده شده، نزدیک دیگه چیزهای خوب جور میتونیم. په ورته وخت کې مسئولین وایي چې د نویو میتودونو او لارو چارو له برکته یې زده کوونکو د نوښت او اختراع مفکوره خپله کړې او په دې برخه کې د لا ډېرو اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنه کوي. الحمدلله شیان د موږ د شاګردانو باندې د عملي کار په نتیجه کې دغه شیان هم جوړ کړي دي چې یو قسم مالد ده چې ډي سي په ای سي اړوي او ای سي په ډي سي باندې اړوي. همدارنګه د کاله مینځلو ماشین ده او د نور ماشینونه دي. امکانات له پخوا نه اوس ښه سوي دي الحمدلله. لوګر کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې په بېلابېلو انسټیټیوټونو او مسلکي ښوونځیو کې ګڼ شمېر زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي.